نو پوزکې پروتو داسې ما هغه زنانه ته وی چې په دې پوزکي د پاسه کینه هغه زنانه چې کله پوزکي ته خواته رالله نو هغې څنګه په پوزکي لاس کېښودو نو هغه لوند سو لکه لوند هغه زنانه پې د پاسه کینه ناستله نو دا حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وی ما دې زنانه ته وی چې ته په دې پوزکي د پاسه ولې کینه ناستې وی هغې راته ویل چې دا پوزکي لوند دی لوند وی ما ورته وی چې تا ته پته شته چې دا پوزکي په څه باندې لوند شوی دی وی ما ورته چې ما ته خو پته نشته وی ما ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ورته وی چې دا پوزکې چې لوند دی که نه نو دا د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د سترګو اوښکې دي دې لکه دا د هغه د سترګو اوښکې دي دومره الله ته د پېشمني په ټیم کې جړلي دي دومره اوښکې د سترګو نه تلي چې پوزکې پې څه دی د اوښکو نه لوند شوی دی په خبره باندې پوه شوې هلکه امیر المؤمنینو خو په زړه کې یره د چا پرته وه د الله پرته وه باچاو خو په زړه کې یره د چا پرته وه د الله پرته وه داسې باچاو چې د شپې به الله ته جړل الله ته به منت زارې کولې او ګورې جي په دنیا کې به د جنت زیری راغلو څه شی لکه دنیا کې چې تا ته اوس یو د باچا د طرف د تا ته اډر راشي د شهباز شریف د طرفه تا ته اډر راغی چې لکه دا واله اجازتنامه او ته په دې ټول ملک کې څه دي پرې ګرځه تا ته به پیټرول ور یو شی میلاوي ته به څومره خوشحالېږي خوشحاله به که نه انشاءالله څه دی خیال دی خوشحاله به که به نه خوشحاله چې د ته وي ګاډ هم پرې واله خرچم واله او ګرځه په دې ټول ملک کې مزې به دي که به ني دا لکه دا څه پکې خفه دي یا خوشحاله به یې که به ني خوشحاله به یې که نه وایي که ماته ووایي وروره مزې دي بس ګرځه موږ خو د موټرسایکل پیټرولو غرق کړو نونه ګران دي چې د 200 واچې بیا سارې جمع له نشو راتلی زه سار جمع لم د پیټرولو د لاسه نه یم راغلی بېګه په پرون مې پکې واچو لاړم ډاکټر لو چې راتلم بیا ماستن لاړم بیا پکې تیل نو بله ورځ مې پکې د 200 واچول چې سار بیا راتلم بیا پکې تیل نو دا سویم سار د ما نه د پیټرولو د لاسه ګورې دا جمع پاتې کېږي ها بیا هلته کلي کې مونځ وکړم خدای دې رحم وکړي تاسو هم د لسو نه شل کوی نه د لسو نه شل کوی نه د سلو نه یو نیم سل کوی نه ګورې سم قسم هم کړی دی ګورې ها د لسو نه شل کې د سلو نه 200 کې ځکه چې شیرونه حالات ګړبړ دي خو خدای دې رحم وکړي نو وره جي رسول الله مبارک دا پکې اسې جمله معترضه وما چې تاسو لږ راویښ شئ پیغمبر علیه السلام یو ځلې یو مجلس کې داسې ناستو او صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ اجمعین ناستو پیغمبر علیه السلام له حضرت جبرائیل علیه السلام راغی ورته وی عمر فی الجنه ابو بکر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه عبد الرحمن ابن عوف فی الجنه ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ فی الجنه حضرت زید فی الجنه لس صحابه کرام او ته یاد کړل وی دا ټول جنتیان دي الکه په دنیا کې ښا رسول الله مبارک ته حضرت جبرئیل علیہ السلام راغی وی الله و چې دا لس صحابه کرام نه دي دا جنتیان دي چې الکه په دنیا کې به زیر رااله چې تاسو جنتیان یې نو بیا نور غم د څه دی لکه غم د څه دی لکه نو ولیکن عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ با زیر و تراغلو خوشخبری و تراغلی وا چې ته به ستا مقام څه دی جنت دی او په جنت کې ورله الله لوی مقام ورکړی دی لوی مقام داسې چې په مشکات شریف کې حدیث دی د دواړو جهانو سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په شپه د الله ملاقات ته لاړو نو په جنتونو باندې ګرځېدو یو جنت یې پکې ولیدلو چې هغه ډېر عالیشان جوړو او ډېر ښایسته بلډینګ او ډېر مزیدار عالیشان ښایسته جوړو حضرت جبریل علیہ السلام نے تپوس کو د دواړو جهانو سردار وی جبریل علیہ السلام ویل دا جنت کې دا دومره لوی مقام او دا دومره ښایسته بنګله د چا ده حضرت جبریل علیہ السلام ورته وی دا الله محبوب پیغمبره وی دا بنګله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ده خبره پیښ شوې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بنګله ده د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت جبریل علیہ السلام ته وی ترازا چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د محل ته لګوردن نشو
رسول الله مبارک وی چې څنګه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د محل ته دننه کېدو دپاره خپه کېښودله واپس یې خپه را بهر کړله واپس یې څه دی خپه را بهر کړله چې کله رسول الله مبارک راکوز شولو اسمانونو نه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وی عمر رضی الله تعالی عنہ وی په جنت کې مې د ستا محل ولیدلو خو وی خپه مې ور دننه کړله واپس مې ته دا خپه را بار کړله وی دننه نه شوم وته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته مخامخ ناست رسول الله مبارک ته وی حضرت جنت کې تاسو زما محل ولیدو تاسو ولې ورنه رلې خپه م ور دننه کړله بیا هم ترې واپس را بهر کړله دا څه وجه ده رسول الله مبارک ورته عمر ستا غیرت را باندې ډېر ګران ستا غیرت را باندې ډېر ګرانو د ستا نه مې اجازت نو اغستې ستا غیرت را باندې ډېر ګرانو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په ژړا شو وی د الله محبوب پیغمبر وی زه به په تاسو غیرت کوم وی د الله محبوب پیغمبره په جنت کې چې الله ماله دا محل را کړی دی دا مقام الله ما ته را کړی دا خو د ستاسو د برکت الله را کړی اے د الله محبوبه دا مقام خو الله د ستاسو د وجې نه څه دی ماله را کړی دی نو ګورې جي په جنت کې ورته الله جل شانه څه دی لوی مقام ورکړی لیکن د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شان ته ګوره چې به شپه شوله نو د شپې به پاسېدو او الله ته به په ژړا شولو په ژړا به شولو دومره به وژړل چې د سترګو نه به اوښکې روانې شولې ږیره مبارک به د اوښکو ډکه شوله دا د څه د وجې نه لکه د الله د یرې نه به ژړل د څه د وجې نه د الله د یرې نه آخري حدیث ویم بس بیا دعا کوم ویل د قیامت په ورځ به یو کس په الله حاضر کی او داغه د عملونو چې کله حساب کتاب وشي وورېږي نو دا کس په ګناهګار ډېر زیات نو چې کله د عملونه وتللی شي نیک اعمال او بد اعمال نو د دې سړي به بد اعمال به زیات وي نیک عمل به کم وي نو چې بد اعمال زیات وي نو الله به حکم وکړي فرشتو ته اے فرشتو دا سړی ګناهګار دی د بد اعمال زیات دي دا جهنم ته وغورځوئ خدای دې رحم وکړي دا به سخته ورځ وي د قیامت الله به فرشتو ته وي وغورځوئ دا سړی جهنم ته وغورځوئ نو دا سړی به فرشتو نیولي وي او روان کړي به وي جهنم ته به روان کړي وي یو غیبي آواز به وشي الله ته به پته وي خو الله به فرشتو ته دا منظر ښیي یو غیبی آواز به وشي آواز به داسې وشي چې هلکه دا سړی جهنم ته مه غورځوې فرشتې به ودرېږي ولې مه غورځوې الله به وایي دا سړی را واپس کې ویل دی بنده چې دی دا کم ګناهګار بنده چې د ده دا بد اعمال په نیکو زیات دي بد اعمال زیات دي فیصلې د جهنم شوې ده خو د څه د وجې نه به نه غورځي جهنم ته وورېږي وی دی بنده چې دی په دنیا کې د الله د یرې نه دومره جړلو چې د سترګې نه معمولي یو اوښکه راوتې وه څه شی راوتې وه د الله د یرې نه د الله د خوف نه وجړلي او د هغې خوف او د الله د یرې د وجې نه څه دی د سترګو نه معمولي یو اوښکه راوتې وه په هغې صرف دا سترګې لمدې شوې وې نو هغه اوښکې چې دی الله ته زاري وکړله چې خدایه زه د ده د سترګو نه د ستا د یرې نه پروت یم یا الله د دې سړي بخښنه وکړي نو الله به فرشتو ته وایي چې دې سړي په دنیا کې زما د یرې نه جړلي دي دا سړی جهنم ته مه غورځوې دا جنت ته بوځي چې په زړه کې څه دی لکه د الله یره وي نو بیا به څه دي ګناه به نه کېږي الله ته جاړئ الله سره تعلق جوړ کې تاسو چې کله په زړه کې د الله یره پیدا شي ګناه نه به سره تاسو صبر شئ غل به بیا غلا نه کوي که چېرته د غل په زړه کې د الله یره پیدا شوله ظالم به ظلم بیا نه کوي که چېرته د ظالم په زړه کې د الله یره پیدا شوله دغه شانتې دا یره په څه سره پیدا کېږي دا په نیکو اعمالو سره پیدا کېږي دا د قرآن په تلاوت سره پیدا کېږي دا د 5 وخته مونځ سره پیدا کېږي دا په استغفار سره پیدا کېږي دا په تقوا او پرهیزګارۍ سره پیدا کېږي خدای دې زموږ د ستاسو د ټولو په زړونو کې یره او خوف پیدا کړي آمین